لکه نن یو کس راته یو خوب راولېږو د یو مولا، هغه مولا دا خبره کوله په خوب، ما چې ورب الکعبه د کعبې په رب درته قسم خورم، ما چې دا خوب واورېدو زما په دې جسم باندې ویښته ودرېدو. او هغه د مماتي جماعت کې و، دا پنجپیریان چې ورته وایي. نو وایي چې خوب کې راته پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی او وی ما ته زمونږ د امیر خبره وکړه، دوی جماعت چې کوم امیر دی، وی دا خبره ما ته وکړه چې ستاسو امیر نه ما 4 خبرې وغوښتې چې 4 شي نه ماله راکړه، نو 2 ومنلې او 2 ونه منلې. امیر صاحب 2 ومنلې او 2 ونه منلې. هغه غواړي چې څوک؟ پیغمبر. هسې ته وغوښتو. اوس والعیاذ بالله دا خبره ګورې، بې ادبي نقل کول بې ادبي نه ده، بې ادبي را نقل کول بې ادبي نه ده. دا خبرې موږ په راضیم نه یو چې ویې کړو، خو بعض خبرې مجبوره به شي د حق راښکاره کولو دپاره به بیانې. وی یو ورته د پیغمبر وی چې ما ورته دا وی چې دا پاکستان ماله راکړه. نو امیر صاحب ورته ووایي چې دا خو نشي کېدی، پاکستان زه تاله نشم درکولی. 2 وی پیغمبر ورته وایي چې دا خپل تنظیم ماله راکړه. وی چې تنظیم خو زه چاله نه ورکوم. وی بیا ورته هغه وایي چې خپل بدن او بچي که بدن او مال خو دوی ورته دا وایي چې دا دنه قربان، دا دنه قربان، خو ملک او تنظیم نه. دا څه خبره شوه؟ ته یو ملک وې، موږ د 1 لاک ملکونه به پیغمبر قربانوو، ته تنظیم وې 1000 تنظیمونه په کروڑاو تنظیمونه دغه پیغمبر باندې قربان. اوس داسې خبره ده لکه 2 خبرې دي کې دننه رالي. خبره ما راواغسته دې دپاره چې یعنی په پیغمبر باندې دروغ جوړوه، قصې جوړوه، څوک درته څه نه وایي. اوس دې ځای کې دا په پیغمبر باندې څنګه دروغ دي او د پیغمبر ګستاخي ده پکې، بې ادبي ده پکې. او دویم هغه خپل امیر صاحب به کې کمزوری ثابت کو. لکه مطلب خو د دې بیانونکي دا دی چې زه امیر صاحب له څه کومه، یعنی عزت ورکوم. د عزت ورکو کو عزت ورله کم کو، کم یې کوله. څوک ته جواب کې دا وایي چې خاص ستا امیر پیغمبر ته څه وایي چې پاکستان مه چېړه او زما تنظیم مه چېړه. زموږ خو دا منشور دی د هر مسلمان، صرف زموږ نه، هر مسلمان چې کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله، نو مطلب دا دی چې زه هر څه قربانوم په دې باندې. او هغه حدیث تی شو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ووایي لا یؤمن احدکم، تاسو کې یو سړی د هغه وخته پورې مسلمان نشي جوړېدی، مؤمن نشي جوړېدی تر څو چې ما سره د خپلو بچو سره چې کومه مینه کوي، د ښځې سره چې کومه مینه کوي، د مال سره والناس اجمعین، د ټولو خلکو سره چې کومه مینه کوي چې د هغې نه زیاته مینه ما سره نه کړي، د مؤمن نشي جوړېدی. په دې کې دنه هر څه رالو که نه، ملک، قوم، بچې، ښځه، مال، شهرت، هر څه پکې دنه رالو. دا ټول به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپو کې قربانې. نو هله به تانه کامل مؤمن جوړېږي او یو صحیح معنو سره مسلمان به دنه جوړېږي.